عربو به زنانو ته میراث نه ورکو. پلار به وفات شي، ورونه به د شرمخانو په شان راله، مال به تقسیم شي. د پلار پسې ډېره ژړا خویندو وکړه. په پلار باندې چې ډېرې خفه کېدلې خویندې او نوڼه خفه کېدلې او میراث ورونو یوړو. نن زموږ حال وګوره د دې مسلمانانو، بیا بالخصوص زموږ د پښتون معاشرې. موږ په جوماتونو کې ډېر ښه مسلمانان یو. موږ په اول صف کې منځونه کوو. موږ خپله چهره ډېره خوږه جوړه کړې ده. موږ کال کې 2 ځله منډې وو عمره کوو. موږ کال په کال حجونه کوو. موږ د اسلام دعوې کوو. خو تر ننه پورې په 100 کې نه، په 1000 کې یو مسلمان صرف لور ته یا یو مسلمان خور ته میراث ورکوي. 999 مسلمانان نن هم خویندې د میراث نه محرومه ساتي. دا د امت مسلمه حال دی. یره د زنانو سره ظلم کیږي او زما د خور سره پلان کې ظلم وکړو او خمي ورسره ظلم وکړه. دا تا ورسره څومره ظلم کړی دی؟ د پلار دومره جایداد تقسیم شي، پیسې تقسیم شوي، پټي تقسیم شول، دکانونه تقسیم شول. دا خویندې د کاڼي نه پیدا وي که د هغه پلاره پیدا دي ده. ای مسلمانانو، دا پردی حق دی زموږ په غاړه کې پروت دی. یغفر للشهید کل شیء الا الدین. شهید ته الله هر څه بخي. چې څوک د الله په لاره کې شهید شي هره ګناه یې معاف شي. الا الدین، پردی قرض، پردی حق او پور الله نه بخي. ته مسلمان او زه مسلمان چې هر څومره نیکعمله شو، خو چې د خویندو حقونه موږ نه وي ادا کړي، پوره د میراث برخه مو نه یې ورکړي، د قرآن کریم د آیات مطابق میراث مو نه یې ورکړی، دا منځونه، دا نفلونه، دا تلاوتونه، دا عمرې، دا اعتکافونه، دا حجونه نه دي قبول. زه نه ویم، رسول الله علیه السلام فرمایي. یو سړی یاد که وی حج ته لاړه بیت الله ته، اوږد سفر یې وکړه، پیاده روان دی، اشعث اغبر، دا ویښتې د دوړو نه ډک شو، ډېر ستوړی بیت الله ته ورسېد. حرم یې ولیدو، لاسونه یې اوچت کړه، یا رب یا رب. مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب. اغه حاجی چې پیاده لاړه حج ته، ستړی ستوړی، حرم کې ولاړ، ډوډۍ د حرامو، اوبه د حرامو، لباس د حرامو، ویزا د حرامو، پاسپورت په حرامو، ټیکټ د حرامو، د کمرې د اوټل خرچه د حرامو پیسو نه. انا یستجاب، دلته پرېږده، په حرام کې بیت الله کې هم دعا او عبادت نه قبلیږي. ځان مه ستړی کوه. د خور مال خوړل دې ته حرام وایي. ویره خویندې میراث نه علي، چا وله بیله کړې ده او چا وله ورکړې ده چې خورې دا ستا شوتې واله. خو د پښتنو معاشره د خویندو کې حیا ده، کله ورور ته وایي چې ماله میراث راکړه. نو دا د عربو ظلم و چې زنانو ته به میراث نه ورکوه. هغوی به څه ویل؟ وی لور ته خور ته میراث ځکه نه ورکوو چې دا توره نشي چلولی، جنګ نشي کولی، سړي به میراثونه علي.